ګرانو کتونکو زه حکیم الله د خپل ټي وي سره حاضر یم راځئ نن یو ښکلي شخصیت سره ملاومه چې د فلمونو ډایرکټر شاهد عثمان صاحب نو هغه سره یو څو خبرې کوو نو شاهد عثمان صاحب سلام علیکم شغن ته شغیږي بغن ته بغیږي چې بریتونو تم ګورم نو ګنټګر راته رایاد شي او چې کارونو تم ګورم نو د اجراګانو اتن راته رایاد شي هل کلاله کوي خارخ می تله زما په انتظار ځان مستړی کوه ګنې د مزل نه بم پاتې شي او منزل بم په لاس درنشي د لندن په برګرو باندې که زمانه د خپل وطن ساګ او سوکړه خیرې دی که نه نو زه وعلیکم السلام وعلیکم الله بھائی څنګه تاسو ښه ټیک ټاک برابر مهرباني شاهد عثمان صاحب فلمونو خو د انټروګانو به ډېرې کړي خو موږ دا وایو چې نن چې د فلمي فیلډ څنګه تللی وي بس دا خو ډېره اوږده کیسه ده دا خو چې تاسو سره بیا ګنټه دوه مرکه وکړم نو دا بیا په هغې کې کلیر کېږي بس خاص ذاتي طور یو د ما چکر لاهور ته لاړم او بس د هغې نه پس بیا هملته پاتې شوم بس چکري تللی وم زه لکه په دې خیال نه وم تللی چې زه به فلم انډسټري جوین کوم یا به ډایرکټر جوړېږم او په چکر باندې تللی وم بس هملته بیا پاتې شو بس فلحال سلسله شروع ده دغه ده بالکل د فلمي سټوډیو مثال داسې دی لکه سمندر کې چې یو کپ پرېږدي او هغه ته روباسي بیا تېری هغه دغه کېږي تړپاوېږي خو څه اوبو ته بیا پرېږدي بیا سمي ډېره مننه شاهد عثمان صاحب واقعي چې ښه خبر دی وکړه خو ته څه د ډایرکټرۍ په شوق تللی که فلمي ما خو تاسو وي زه خو بلکل د څه په شوق هم نوم تللی خو هلته بیا ایز اسسټنټ ما کار شروع کړو نو بس هغه اکټري او دا شیزونه خو بلکل نو بیا بس د شروع نه زما د ډایرکشن شوق شو نو په 2000 کې تقریبا ما لومبی فلم کړو د نه پس بیا تقریبا 10-15 سال ایز اسسټنټ ما کار وکړو 2015 کې بیا ما فرست مووی ایز ډایرکټر وکړو اوس تقریبا 25-26 فلمونه ما ایز ډایرکټر کړي د پښتو دغه سفر د تاسو وړاندې جاری دی بالکل جی شاهد عثمان صاحب بالکل صحیح خبره ده لومبی فلم کم یو لومبی زما چې ایز ډایرکټر 2 فلمونه په اختر ریلیز شو یو اقرار او یو تیزاب نو دا ځل به د هغې علاج زه د مرچکو په ډنډه کوم زما له طرفه ما وی یوازې زما یارې د اختر ټالې هر سړی د زنګ وینا نو زه به د خپلو پښتنو وروڼو له هېڅ چرم واپس نه راتلی رکي بس وزه لمبه کېږه مینې زما د مینې وکړل قسمونه دا اټ ا ټایم 2 فلمونه لکه زما کوی چې ډایرکټر چې ما فرست مووی دا ریلیز شو نو زما په یو وخت 2 فلمونه وړومبي ایز ډایرکټر دا ریلیز شو اقرار او تیزاب بالکل جی اقرار او تیزاب ډېر ښایسته فلمونه شاهد عثمان صاحب ډېر سفر تاو کو تر اوسه پورې لکه د فلمي انډسټرۍ کې لګیا یې ښه فلمونه دی ښه ښکلي فلمونه ورکړي دي خو دا راته ووایه چې څه درته داسې د دې فلمي انډسټرۍ د څه داسې مواد یا څه داسې ته میلو شو چې تا ته زړه ته سکون وي حکیم الله بھائی یاره سکون خو نشو ویلی خو کم چې زمونږ رزق لیکلی شوی و نصیب مو پکې شوی څومره موده او اوسه پورې نو په هغې باندې مونږ به د الله صبر یو شکر ادا کوو زه به دا ووایم دنیاوي حساب سره یو کاروبار دی لګیا یو پکې او هم وکړم پکې زه ډېر څه هم پکې چې هم کړه لکه ډېر کارونه هم پکې وکړه که دولت حساب سره وکړه پیسې کړه شهرت هغه که دنیاوي حساب سره وی نو لکه مونږ پکې هر څه وکړه او باقي ته سکون خبره وکړه نو زه وایم چې سکون خو په هر کار کې شته چې محنت کې او سره خپل لمونځ اودس کې او د الله ذکر کې او الله یادې نو زه وایم چې زه کله کله سوچم کوم چې یاره لکه زمونږ اسلام یا د پښتو په قانون یا حساب کې دا کم فیلډ چې دی دا خو نشته خو
چې اوس زمونږ پکې رزق لیکل شوی دی او بار بار مونږ کوشش ما خو ډېر زیات کړی دی خو بهرحال زه بار بار ځم او بیا راځم نو بس دغه به زه وایم چې دا به د الله طرف نه زما لیکلي شوي بس خو دا دی چې زه وایم چې کم کار مي که هغه دا د شوبز کار دی که هغه عام بزنس دی نور د دې نه علاوه بزنس دی خو هر کار کې چې کوم دی ایمانداري او صفا زړه او صفا نیت سره چې ته کار کوې نو الله تعالی به یې کې سړی کامیابوي نو زه به همدا خبره وکړم چې که زمونږ دا کار مې یو سړی کوي که ایز ډایرکټر راځي که ایز اکټر راځي خو زه وایم چې زه خپل لمونځ اودس د مور پلار قدر او عزت او دا چې کوم زمونږ اسلام موږ د کومې لارې ښولي چې دا د نبي علیه السلام سنتو باندې چلیږي نو زه وایم چې دومره بد به م ني چې خپل لمونځ اودس او د دین یو سیسټم هم سره چلی نو الله به کامیابي ورکوي انشاءالله بالکل جی بالکل صحیح خبره ده بالکل هر یو فیلډ سره چې دی مونځ او دس او هر څه چې دی دا جایز دی مونږ خلک داسې هم نه چې یاره بس یو فیلډ کې یو سړی ډېر مشهور شو نو هغه د مونځ او دس پرېږدي نه شاهد عثمان صاحب اسسټنۍ کې څو فلمونه کړي د اسسټنۍ او د ډایرکشن کې څونه وکړه ایز اسسټنټ ما تقریبا 70 فلمونه کړي مختلف ډایرکټر سره دا خو سه ما نه غبي زمير وغشتي نو کته والي نو زړه مې خوشحال شي او ایز ډایرکټر ما خیال دی چې 26 یا 27 فلمونه مکمل شو بالکل جی دا درو چې په انډسټری کې خو ته چې را للی او اسه کم یو ډایرکټر دا چې خپل ډایرکټر چې ستنه مطمئن وي چې یار دا سره واقعي چې دا ښه ډایرکټر دی دا کار ځکول پکار دی نو زما ټول استادان زه خو چې خلومبه فلم عنایت الله خان صاحب سره کړو ادارام خوریم صحت وی کاکا تا خو هغه مثال له چې د اخلاق کپړو د چوکي غزاو زید مکو بچه ګوره د غلا مال پاره بټه کې کو نه ویلې کیږي کنه هغه سره بلکې بیا مسلسل شپږو فلمونه ما وکړه نو زده کړه مې هغه نم ډېره کړې وه بیا ما ډېرو چې د پښتو څومره ډایرکټران دي تقریبا اوسه پورې هغې ټولو سره ما کار کړی دی لکه د ممتاز صاحب نه علاوه ځکه چې ممتاز صاحب چې کوم دور بیا هغه ټایم کې چې موږ لاړو نو هغوی نه وو عزیز تبسم صاحب شو خو د هغې کار مو کتلی و د هغې نه په هغه ترو باندې زده کړه کړې وه هغې عنایت صاحب شو نسیم صاحب شو ارشد خان سره ما کار کړی دی ارباز عجب ګل صاحب نو لیاقت دې ټولو سره ما د اسسټنټ کار کړی دی نو ټول په خپل ځای باندې چې څومره د هغې نه ما زده کړه کولی شو نو ما کړی ټول زما دپاره قابل احترام دي استادان مې دي زه یې اوس هم قدر کوم ډېره مننه نن چې دا کوم پروګرام شاهد عثمان صاحب راغلی مونږ ګیر کو دا د آرټسټ ایکشن فاونډیشن پروګرام دی زموږ د دې آرټسټانو لپاره د ډاکټر نیازعلي صاحب او طارق جمال ماما د آرټسټانو لپاره قربانیانې ورکوي او ډېر د دې په هکله څه خیال دی خواهش خو زموږ د ډېر وخت نه دی او ارمانونه هم دي ډېر زیات او د بدمرغه په کې پي کې داسې سټپ چا نه اوچتو او بلکې دا تنظیمونه به جوړېده او روانېده به کله به پکې څه اختلافات راغله او کله څه راغله خو دا ځل زه په دې خوشحاله یم چې د ډاکټر صاحب او د طارق جمال ماما په نګرانۍ کې یا مشرۍ کې داسې ټول هم زموږ چې څومره عهدیداران به کې کارونه کوي په خپل ځای نو هغې یو سټپ یو ځای ته ورسوو مطلب یو تنظیم جوړ شو یو سرکاري طور باندې هغې رجسټریشن وشو نو ډېره د خوشحالۍ خبره ده او زما خو همیشه ډاکټر صاحب سره او مامادي سره هم په دې شي باندې بحث هم کېږي خبرې هم کېږي کله سمې خبرې وشي کله لږې تلخ خبرې خو زما خو دا خواهش دی چې کې پي کې چې څومره فنکاران هنرمند څومره دي دا تنظیم چې دی زما په حساب باندې دا د هغې دپاره یو ډېر زبردست پلټفارم دی او دا اوس پرېښودل نه دي پکار اوس په دې کې اختلافات نه دي راوستل پکار څنګه چې مخکې راغلي وو نو زه یم چې دا یو ډېر ښه قدم دی او انشاءالله مونږ چې څومره کېږي مونږ به سپورټ کوو ډاکټر صاحب یو ډېر مخلص انسان دی نو زما ډېر زیات امید دی د ډاکټر صاحب نه چې انشاءالله دا تنظیم به د پښتنو د هنرمندو دپاره فنکارانو دپاره چې څومره هم خلک دی هغې دپاره ډېر ښه کار کوي او انشاءالله مونږ به ورسره اوږه په اوږه ولاړ یو ډېره مننه ډېره شکریا شاهد عثمان صاحب دا و شاهد عثمان صاحب چې د پښتو د اوسني کوم
دغه کې فلمونه جوړیږي نو شاید عثمان صاحب پکې ډېر لاس دی ډېر ښکلي فلمونه جوړوي د نه مخکې یو فلم جوړ کړی و د یاره دغه والا فلم و دا سره د دغه پکې هیرو او زما تله چې کله خارق شروع کی نو بیا یا خود دولت را روان وي او یا څوک د دنیا نه روان وي ها ګلې چې تا ته مې نظر شو قسم په خدای په ما اختر شو جهانگیر چې چرته لاړ شي هلته تندر راغورځېږي سیو بلا د محبت تورې د سترګو کې رڼا کوي د عشقې سر په ما کوي پوه غنم ملا کرلی نه دی او بوسو پسې ډنډه ګرځي چې ستاسو کور ته به د مر پرمانی راغلی وي په لاسونو کې هم د لکونو روپو ټوپکې نیولې دي او چې ډس کوئ نو ځان شرموئ تا خو همیشه زما مرسته کړې ده ازمریا اوس خو زه په دې تمه یم چې زه به ستا دارو کله جوړېږم چې معشوقه د زما د زړی او سندرې د عثمان د زړه وای ډېره مننه ډېره شکریا مرګورو دا شاید عثمان صاحب لاړلو طارق جمال ماما سره ملاقات کې ډېره مننه زموږ دغه سبسکرایب کړئ لایک کړئ او شیر کړئ ډېره شکریا حکیم الله د نجات غواړي د الله پامن